بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون سورة البقرة آیت نمبر 53 بني اسرائیل باندې د نعمتونو تذکرہ شروع وا چې د الله طرفنا په دې بني اسرائیل باندې څومره انعامات شوي دي. دا یو بل نعمت کبرا ده چې الله و موسی علیه السلام له کتاب ورکړ او کتاب او به صفتم بیان کړی دی چې ول فرقان دا د کتاب دی چې د حق او د باطل په منځ کې فرق کوونکی کتاب دی. موسی علیہ السلام هغه پیغمبر دی چې د ذکر قرآن کې ډیر زیات راغلی دی. 136 بار د موسی علیہ السلام نوم قرآن کې راغلی 136 او پرون دا غي ذکر مو شو چې د دې امت د موسی علیہ السلام د امت سره مشابهت ډیر زیات دی. دیو جن د بنی اسرائیل تذکرہ قرآن کې ډیر زیات کیږي. موسی د نوم په باره کې راځي چې دا موسی ورته په دیو جبانی وی چې دا د عبرانی ژبې لفظ دی. مو په عربی کې په عبرانی کې ویل کېږي او بوته مو او دا شا دی په اصل کې مو شا او شا لرګي ته ویل کېږي ونی ته وی. نو دا هم د لرګي په صندوق کې خپل مور اچولې او د وګونه د فرعون چې کوم خدمتګارانو هغه راوخیجو او دغه صندوق نه هغه برآمد کو به په خپل کور کې غټ او بیا د شان سا جوړ شوی دی. نو موسی او بعض علما دا لیکلي چې دا نوم خپل مور خودلې دی. بهر تقدیر موسی علیه السلام دا د حضرت یعقوب علیه السلام په خاندان کې عمران موسی بن عمران او د نیکنو مې د یسحر سواد باندې موسی بن عمران بن یسحر او د یسحر د پلارون د قاهث او د قاهث د پلارون د لاوی او د لاوی د پلارون د یعقوب علیه السلام. موسی بن عمران بن یسحر بن قاهث بن لاوی بن یعقوب علیه السلام. د یعقوب علیه السلام په خاندان کې د پنځم بچی دی یعنی پنځم نسل کې دا راځي. او د مور نوم بارکه راغلی دی چې یوحانذ د دې د مور نوم دی او دا هم د لاوی په خاندان کې ده. د لاوی په خاندان کې نو پیغمبري خاندان دی او د پیدایش د مخ کې پلار وفات شو. موسی علیہ السلام چې پیدا کېدو عمران مخ کې وفات شو. نو مور بیا د فرعون دایره نه 3 میاشتې پټ کو خو بیا یریدل چا سينو د ماشوم خپل ماشوم دی او دا خو ما غټ کو او کړه دینه بعد فرعون د پولیس راځي زمانه اخلي د ډیره زیاته ګرانې نو به په غلرګي صندوق کې واچو او الله ورته فضل کې اچولې والله یې ورته اذا وهینا الى ام موسی د موسی علی السلام مور ته فضل کې واچولا چې تول پي ور کاو چې کله ویری دلې بس د صندوق کې واچو هغه د دریاب ته واچو بس الله تعالی به راوچتای او طالب یې واپس کوم او دغه شانی وشول بیا په دغه طریقه باندې موسی علی السلام الله تعالی بچو. دا موسی علی السلام له چې تورات الله ور کړو کوهی تور کې نو دا د فرعون د خلاصین ورستو الله ور کړی دی چې کله موسی علیہ السلام د خپل قوم سره د دریاب نه پورا غاړه لاړو نو خپل قوم ته ویل چې وس چون کې من خپل مستقل یو وطن یو مستقل ځان له یو قوم یو ځان لازم یو ملت دی. نو الله براله کتاب راکړي دا کتاب مطابق وخت یې موسی علیہ السلام لاړو الله ولا تورات ورکو الله وی اذا وخت یادول قابل له آتینا موسی الکتاب چې موږ ورکو موسی علیہ السلام ته کتاب والفرقان فرقان ولمنګ ورکو فرقان ولمنګ ورکو فرقان دا د کتاب صفت ده. یو معنا دا چې دا د دې کتاب صفت ده چې دا تورات فرقان ده الفارق بین الحق والباطل حق او د باطل مینس کې فرق کوي. دا بنو اسرائیل تراغه نو چا چې اومنو د موسی علیہ السلام ملګری دي مسلمانان دي او چا چې ونمنو هغه مخالف شول. او دویم نمبر د فرقان معنا دا معجزات د حضرت موسی علیہ السلام نه مشهور معجزې دي دا فرقان دي.
او دریم نمبر د موسی علیه السلام غټ فرقان معجزه هغه ثعبان دی هغه لاټي وا دا غینبا لوی اجدها جوړیدله فرقان دغه معنی تفاسیر کې راغلي والفرقان او فرقان ولمن ور کړو لعلکم تهتدون دې لپاره چې تاسو په سم لار باندې روان شئ وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم موسی علیہ السلام چې کله واپس راغی نو سامری د هغه کالونه چې کوم څخه جوړ کړو او بنی اسرائیلو اکثریت خلکو دغه عبادت شروع کړو دغه نه بغیر چا پیر ثواب وکاو تاویدل وته نو حضرت موسی علیہ السلام چې واپس کله راغی او د حالاتو جایزه واغستله نو سامری دا ورانه کړو چې څخه جوړ کړو او خلک دغه په عبادت باندې راوچت کړو موسی علیہ السلام روړ تم قار شو دغه نه بعد سامری تم خیره وکړي الله قبول کړلی اوس دی خو ظلم کړی دی شرک کړی دی ګناي کړی دا نو خپل قوم ته اوس تقریر کوي چې قوم ډېر غټ ظلم هم کړی په ځان باندې او هغه ظلم دا دی چې تاسو شرک کړی دی او شرک ته قران کې ظلم ویلې شوی دی بلکې ظلم عظیم حضرت لقمان علیہ السلام خپل زوی ته ویلو چې یا بني لا تشرک بالله ان الشرك لظلم عظیم شرک مکه وازه شرک ډېر لوی ظلم دی دې ته چې تاسو په ځان ظلم کړی دی ځکه دغه عبادت هم کړی دی او دغه عبادت چې تاسو وکړو داغه نه به توبه استل پکاري د دې توبې لپاره دوه شرط دي د موسی عليه السلام د قوم د توبې لپاره دوه شرطونه یو قولی توبه ده او بل عملی او فعلی توبه ده قولی توبه خدا ده چې بس استغفر الله و اتوب الى بارئکم الله تسوالو کې چې الله زمون توبه قبول کړه یو بداسي وای څنګه چې زمونږه په دې امت کې کوم طریقې کار دي چې سړی ګناو کوي الله سره نظر نیاز وکړي د الله نو غوړي الله تعالی زیاتره نه شوي دي الله تعالی عاجزي وکړي والله معاف کړي دویم نمبر دا چې د دې سره سره به تاسو عملی توبه وباسي عملی توبه بدایي چې تاسو به ځان وجنې ځان د وجلو معنی دا ده چې کوم خلکو د څخه عبادت نه کړي هغوی دراولګي کوم خلکو چې د څخه عبادت کړي دي نو هغه د قتل کی نو کله چې دا عابدین قتل شول د څخه عبادت چې چا کړي دي نو تاسو توبه ول بیا قبول توبه تاسو باسي اجتماعي توبه او دا د یعقوب علیه السلام چې کوم خاندان دي کوم بچی دي په دې کې د لاوی دا کوم خاندان چې د لاوی دا ډېر نیکو د یعقوب علیه السلام په بچو کې او د لاوی خاندان چې کوم موسی علیه السلام په دې خاندان کې د هارون علیه السلام د موسی علیه السلام پلار او مور دی پکې دوی عبادت نو کړي راولګي او دا نور چې څومره خلق دي دي او جنینو دا بس تاسو توبه ای او د دوی توبه دو قسم شولا یو قولی او یو عملی لکه څنګه چې زمون په دین کې د بعض اعمال توبه هم قتل لې لکه قصاص یو سړی راولګي قاتل بل سړی عمدن قتل کی نو دا په یوازې دین کې سړی و چې الله ما معاف کا او یا استغفر الله وای نو په دې یوازې نه کیږي بلکې دا به قصاص کیږي دای توبه ده یا زناکار چې شادي شوده دی او دا زناکار دی دا غره توبه قبول علم دا چې دا به قتل کیږي یا زمون په دین کې چې کوم سړی دین پریک دی مرتد شي او دا غره لپاره هم دا سزا ده چې دا به وجل کیږي من بدل دینه فقتلوه نو دغه توبه زمون په دې امتونو کې هم د بعضي اعمالو دا دي چې د څه عبادت کړو لوی ګناه کړو او شرک کړو نه الله وي تاسو دغه څه توبه ایوب لمړه کوي دا خبره چې کله الله وکړه نو دی شروع وکړه ویل چې اوس په دې باندې موږ عمل کوو او قتل شروع شو د نیمه ورځې پورې چې دی کله قتل وکړو نو ډیر زیات په لوی تعداد باندې خلک مړ شو نو حضرت موسی علیه السلام او هارون علیه السلام الله تعجزي وکړه دی الله دا خو ډیر زیات خلک وفات شو ډیر خلک مړ شو او د اسرایلی روایت مطابق سره او یا زرو پورې زرګونو په تعداد کې خلک مړ شو لکه دا خو ډېر لوی قوم شپږ لکه نه زیات خلک دي شپږ نیم لکه 6,70,000 خلک دا بني اسرائیل په دې دریاب باندې پورې غاړه تللی دي او د دین ورسته هغه عبادت کړی دی نو کله چې دا دومره خلک مړ شو نو بیا موسی علیه السلام الله تعجزه وکړه الله معاف کړ چې ځا معافي مې د توکل نو څه خلکو قرباني وکړه او دغه خلکو د قرباني په نتیجه کې نور خلک معاف شو لکه ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون دادي چې ما درته بیا معافي وکړه نو دا مسله په دې کې بیان شو و اذ قال موسی
کله چې ویل موسی علیہ السلام لقومه خپل قوم ته یا قوم ازما قوما انکم ظلمتم یقینا تاسو ظلم کړی دی انفسکم په خپل ځانونو باندې باتخاذکم العجل پر سبب د نیولو تاسو خلرا دوی مفعول حذف دی الها یا معبودا باتخاذکم العجل معبودا په سبب د نیولو او اله فتوبوا الى بارئکم خلقتا فقتلوا انفسکم نتاسو اوجنی خپل ځان یا اوجنی تاسو یوبل فقتلوا انفسکم یوبل اوجنی فقتلوا انفسکم ځانونه اوجنی یا خود توبه دو شرطونه دي چاول په خپل توبه واسي دو نمبر دا چې تاسو عملي توبه واسي دلته بل تفسیر هم شته غدا ده چې دا فقتلوا انفسکم دا بیان د توبو د پاره ده داسي فتوبوا الى بارئکم توبه واسي خپل خالق ته توبه من سدا چې فقتلوا انفسکم یوبل من کیتا سودا یوبل وجل تاسو توبه ذالکم خیر لکم دایبل وجل تاسو پدې طریقه باندې توبه سلستاسو خیر لکم غره من لستاسو د پاره عند بارئکم پنځ د خالق تاسو باندې فتاب علیکم الله ورجود رحمت وکي پتا سبحان الله مهرباني وکي پتا سو یا فتاب علیکم الله رجود رحمت وکړه پتا سبحانه کله چې وشول توبه نو فتاب علیکم الله رجود رحمت وکړه پتا سبحانه الله مهرباني وکړه پتا سبحانه توبه دې قبول کړه یا فتاب علیکم الله استاسو توبه قبول کړه انه یقینا الله تعالی هو التواب الله بار بار توبه قبولونکي دی الرحیم همیشه مهربان دی دغه عبادت چې وشو نو الله ورته د توبې د مخصوص طریقه خو د مخصوص طریقه دې مخصوص طریقې څخه حکمت دی چې الله ورته تاسو یو بل ملک نو علماء د حکمتونو په خپل تفاسیرو کې د آیت فضیل کې بیان کړی دي لکه یو صفت پدې کې دا ده چې دا توبه به اجتماعي ویستل شي توبه به هيئه الاجتماعيه دا به اجتماعي توبه ویستل شي نو ټول قوم د فریضه باندې شي یو کس په پاتې نشي چې هغه توبه نه ویستل ټول خلک به توبهګار شي او ټول خلک به الله سره واپس جوړ شي یو پیدا پکې دا ده دویم نمبر پیدا پدې کې دا ده چې په دې کې د شرک نهایت قبح بیان شو نهایت قبح چې دا شرک دومره لوی ګناه ده لوی عمل دی چې دې په وجه باندې الله دومره خپکیږي چې هغه بنو اسرائیل ته وی چې تاسو یې بلمړه کوي نهایت قبح د شرک او قباحت د شرک په دې کې بیان شو دعا دریم نمبر دې چې کله دغه عبادت وکړو نو دغه د عبادت په وجه باندې دا مرتد شو لدین نو وختل دین چې واوختل نو زمون په دین کې د مرتد سزا قتل او په هغه دین کې هم د مرتد سزا قتل وا بخاری کی روایت دی من بدل دینه فقتلوه چا چې دین پر خود د عمل کې تاسو او دی امت کې خو طریقه دا چې درې ورځې به ول ورکړي شي اسلامي شریعت به ول ورکړي چې په درې ورځو کې تر دین نه غوښته واپس د خپل شکوک او شبهات او ازاله وکا او کتا ازاله ونکړه او بیا واپس د ایمان رانوړو واپس د تجدید د ایمان ونکړو بیا به جل کې نو په وخت کې دا نو مرتد سزا چون کې قتل وا نو دا قتل شول نو په دې طریقه باندې توبه ویستل شول او علماء په کې بل وجه بیان کړل چې زیادت الایمان په دې طریقه باندې ایمان زیات شو ایمان وسنګ زیاتیږي په دې باندې یو سړی راولېږي او بل سړی مړ کی صرف په دینی غیرت باندې مړ کی دینی غیرت باندې د ایمان په دې زیاتیږي یو اسی د دنیا په غیرت باندې سړی وجل په دینی غیرت باندې څوک بل سړی مردار کی مړ کی نو په دې باندې ایمان زیاتیږي نو کوم خلکو چې عبادت نه کړي دا ایمان په دې نورم زیات شو یا کم خلک چې هغه عبادت کړي او خود نور خلکو د قرباني په نتیجه کې هغه بچ ول هغه ایمان نورم زیات شو ګور الله زمون سره څومره غټه خېګړه وکړه اوس بل الله تعالی نور متوجي شي او یو حکمت پکې بل دار چې دا براءت من المشرکین چې دا د مشرکانو تعلق نه ساتي مشرک د وجلو قابل دی د وجلو د دې خلکو سره تعلق پرېګ دی غم خادي وسره پرېګ دی دا مشرکان د الله نافرمانه بندګان دي نو براءت سره وکي دای حکمتونه او التواب د الله بار بار توبه قبل ونکه دی الرحیم همیشه مهربان دی